پاچا صاحب زه یو وضاحت ورکوم. د ما دښمني او دوستي دا براله ده په نره ده. د ډار سړی نه یم، د ډار بچی نه یم، او د هیڅ چا په هیڅ چا باندې خپله دفاع نه کوم، او د هیڅ چا د سوري لاندې پټېږم هم نه. ما ته په طلوع تلویزیون کې له نن نه 1 کال مخکې چې زه مکمل له تلویزیونونو نه بند سوی یم، ما په هر اقدام کې د دې هیواد د یووالي په خاطر باندې خپله مور ژړولې ده. ما په هر اقدام کې د دې هیواد د یووالي په خاطر خپل بچي ژړولی دي. تکلیف مې تیر کړی ده، ته پې خبره، خو ما د یووالي په خاطر خپله خوله نه ده بنده کړې. پاچا صاحب دومره چغې که ما د خپل بزنس دپاره د خپل کار دپاره کړی وای، نن به زه که میلیاردر نه وای میلیونر به ومه. خو له دې وروسته کوم د ځان په خاطر کوم. یو پاکستانی جنرال پښتون د کوزې پښتونخوا د 400 د ډاکټر نجیب بد وایي، د اشرف غني بد وایي، حتی د کارمل بد وایي. په زرګونو اختلافات چې زه ورسره لرم، زه خپل قاتل بولم، خو زه پاکستانی ته وایم چې د نجیب د کور سپی د تا په جنرالانو نه ورکوم، د تا په وزیر اعظم نه ورکوم. دا د افغانیت تقاضا دا وه چې زه دا خبره وکم. د افغانیت دا تقاضا زه دا خبره وکم. بالمقابل یو بل افغان چې تر ما ډېر هوښیار، څو دکتراوې او څو پوهنتونونه تر شا پریښي، د همغه کوزې پښتونخوا د یو پاکستاني تر مخ ما ته پاکستانی وایي او هغه تر ما ښه افغان بولي. ما ته پاکستانی وایي، هغه تر ما ښه افغان بولي. بیا په ضمن کې د ما مشر ته وایي چې د تا مشر پاکستانی ده. یو چا چې خپل د بچي د وجود غوښې د افغانستان د ازادۍ په خاطر باندې ورکړي دي، قرباني یې ورکړې. د یو چا د رهبرۍ تر لاندې چې زرګونه ځوانانو د افغانستان د ازادۍ په خاطر او د غرب د امپراتورۍ د ماتولو په خاطر باندې مشري کړې ده او قرباني یې ورکړې، هغه ته د پاکستانی خطاب کوي او ما له خپلې برنامې نه کوزوي. بیا ټول هغه رټل شوي سپي چې ما خپل د پلار قاتل ته غدار ویلی دي، دا سړی پې راجګېږي، اکشن پې باندې اخلي. تا ټول عمر نه تنها دا چې زما ناموس، زما د مشرانو، د علماو، حتی د صحابه توهین دې کړی ده، خو ما د یووالي په خاطر باندې خپل ملګري ته ویل چې ته حق نه لرې، ته مفتي نه چې ته د ارتداد فتوا په چا باندې ورکې. حتی دې حد ته رسېدلی یم چې ما ته خلکو، ډېرو خلکو د مرګ اخطارونه چې ته د یو ملحد په لایف کې کینې او د ورورۍ او د صمیمیت خبرې کوې. زه په افغانستان کې یم، زه په غرب کې نه یم ناست. دلته په معمولي خبره په خلکو باندې مور بوره کیږي، په معمولي خبره در باندې ښځه کونډه کیږي، په معمولي خبره در باندې بچیان یتیمانوي. خو دا سینه ما دومره پراخه نیولې وه چې ما علنا لیده چې او چاک د صحابه او توهین کوه، ما یې دفاع کړې چې نه مه کوه. نن هغه سړی د 400 د غټو وریژو بسنسمین ته تر ما ښه افغان وایي، ولې چې د اسلام او د افغانیت تخریب کوي. دا هغه څوک دی چې د CIA او د ISI روزل شوي سپي دي. د ما خبرې خیر ده واوره، زه کوزېږم، بیا تاسو قضاوت وکئ. ما 10 کاله باچا خاني ته 50 کاله اتڼ کړی، څڼې مې اچولې دي. نن د باچا خان مسی د ISI په غېږه کې پروت ده، سینټ په یو چوکۍ باندې هر څه خرڅ کړه. ما اچکزي ته دغسې بې ضمیرو خلکو، زما افغانان 50 کاله
اتڼونو کې څڼې ورته اچولې دي، زنده‌باد او د مرده‌باد نارې را باندې وهلي، د لر او د بر نارې را باندې وهلي. دغه سیکولر فکره پښتنو افغانانو هغه به له ورځ ویلي چې پېښور د افغانستان خاوره نه ده. زه علنا وایم چې په وجود کې مې روح وي، تیکه تیکه او پرچه پرچه شم، په والله که له خپلې خاورې نه تېر شم. تنا دعوه یې نه لرم، تنا دعوه یې نه لرم. او هیڅ وخت ګل خان تش په نوم افغان سیکولر او ملحد دې ته نه پرېږدم چې زما کمونیست او خلقي مشر ته توهین وکړي. او زما د پلار قاتل ده، زما او د نجیب ځان ته معامله ده. خو ته بیا راځې زم افغان، نجیب هم افغان، د هغه ناموس عزت لري، زه نه لرم. هغه د افغانستان سړی ده، زه نه یم. حمزه تر ما ښه ځوان ده چې ټول عمر یې د 400 غټې وریجې وهلې دي. یو مردود، یو تښتېدلی، یو سیکولر افغان راځي ما ته وایي دا تر تا ښه افغان ده. زه خپل افغانیت اسلام خو بیخي او سیټ ته پرېږده. په والله که د ډېرو خلکو په افغانیت او په اسلامیت باندې ورکم. زه د زمریو د ګفټونو سړی نه یم، زه د پیسو د راټولولو سړی نه یم. زه دا فکر نه لرم چې زه به ځان ته بزنس وکم کنې کولی شم. زه دا فکر نه کوم. زه په یوازې سر مې هر چا ته غېږه ورکړې د دې هېواد د علیا منافعو په خاطر چې څومره زه کړېدلی یم داسې زوی به مور رانه وړي چې وکړېږي. هیڅ وخت مې دریغ نه ده کړی. ظلم ته مې ظلم ویلی، جنایت ته مې جنایت ویلی. ما نه د کمونیزم د جنایت پرده باید څوک دفاع وکړي، نه د طالب او نه د مجاهد. دغه کمونیستانو چې د داود نظام ړنګ که، دغه مجاهدینو چې کابل په کنډواله بدل که، دغه امریکان راغله 20 کاله. د نجیب پلویانو ته وایم، نجیب د غرب په خلاف باندې جګړه کوله، دا د نجیب نعره وه. نن یو څوک راجګیږي په غرب کې ناست د نجیب دفاع کوي. دا منطق ده. د لیلن طرفداران غرب خپل دښمن باله، نن په غرب کې ناست د لیلن دفاع کوي. غندي تاسو خو خپل دریځ معلوم کوي، کم از کم کوم موقف چې د ډاکټر نجیب په هغه موقف کې ودرېږه. هغه د غرب دښمنو ته د غرب په غېږه کې ناستې سوسیالې خورې. نجیب په مسکو کې تعلیم کوي، ته په امریکا کې کوي. نجیب جګړه د امریکا او د روسانو بلله او ته وایې چې نه. د دغو سیکولر فکرو په خلاف باندې مې د پاڅون اعلان کړی ده، ژمنه مې کړې ده، عهد مې کړی ده. تر ننه پورې په ټکر کې نه در سره واقع کېدلم. له نن نه وروسته دی قسم په خدای چې له ژبې ژوړن نه کومه د تا زوی به یم. خلاص مومن صاحب ډېره مهرباني. د صحابهو توهین دې ولې وکړه؟ ځکه چې ما ځان سره برمل کېنولی دغه ځواب اول ورکړه، بیا به زه داسې ګوره داسې به ته لایف کې بیلی شم د لایف بند کړم. ګورې د مجبور جواب راکړي، زه خپل جواب پکې لټوم. دا بیګا چې خپل جواب لټوم پیغمبر خدای کنځلې ته اوسه ولې نه موبین صاحب ما ویډیو وڅ د ما ویډیو خو د لزې د جواب کوم پلیز هغه ویډیو مونږ کتل موبین صاحب ما وته ویل صحابه توهین دی ولې وکړه؟ ځکه چې تا برمل ځان سره کېنولی د ځواب باید ورکړي. برمل ځکه موږ ځان سره کېنولی، برمل یو ښکاره ملحد ده او ته په پټه یې. هغه وایي چې ملحد ما سره په افغانستان کې سیکانو شته، ما سره په افغانستان کې مشترکات لري. برمل در سره مشترکات لري، واسبي در سره نه لري. نه د برما د صحابه توهین دی کاتبه د صحابه توهین دی ولې وکړه؟ بیا مبینه پیغمبر کنځي ته دی ولې نه کړې.
دا ولې دا استاد سره کې نه ما چې برمل دلته ولې نه کولای نه نه تانه پښتنه نه کوم تانه نه کوم برما د صادق نه مسلمانې د صادق حد اقل یو تو صادق صحابه او برما ملحد د پنر باندې غلشه نه برما صحابه او توحید دی ولي وورورا چې بیګا چا سنا سوغه نه دی خانه ته مګه کېګا چا څنګه پز ما لای بندوم لای بندوم ولا لای بندوم ما ته نو صحابه او توحید دی ولي صحابه او توحید دی ولي تاسو دوه صبر وکړئ حسیب او مبین صحابه او توحید دی ولي ما ته جواب دا چې چا سنا سوغه خدای او پیغمبر کنځل هغه نه پښتنه نه کوله د صحابه ودرېږه چې ځواب غواړي حسیب ولي یورورا صحابه او توحید ځواب غواړي بیګا چې چا سنا سوغه د پیغمبر توهین کړي هغه خو ملحد ده کنه هغه خو ملحد ده او ناستلی بیګا وورورا دا مدبن دا برمل سره کې نیته ولې ورسره یو منټ ما سره وورورا یو منټ ما قرآن ولی اعتراض لري حسیبه چې په عربي ژبه ده ولی په اعتراض لري ولې سي چې ته اوس جواب درته درکم او د صحابه او توهین دی ولي وکم رباني پښتنه دی وکړه او لان جواب یا ته دلته غوږونی سره پښتنه دی وکړه لان جواب صحابه او ته دی ولې توهین کړي ما چې شی ویلې په خپل خبر کې هغه توهین باندې لګوغه کېږي چې توهین نو بیا د بخنه ولي وغختله هغه خبره د ما ولسته د شخکار کېده چې خدای مکړه ما توهین کړي ما د خپل کړه تاویل قرآن په عربي ده قرآن په عربي ده او ما سره چې دیګه قرآن نه مناقص او ناس لایف کې هغه نه څنګه دیګه ګورخانه څنګه تاسو مر حیثیت ما ته دا و چې برمل د پیغمبر علی السلام میرمنې ته ام المؤمنین ته سپک سپوري ویلي تا ولې ځان سره کېنه ولا وراکه زوا هغه ملحد ده تا ولي وکړه وایم کنزل هغه ګستاخ نبی و ته ولې کېنه ځان سره خو ته هم ګستاخ صحابه او ګستاخ نبی ما خو پرې بخنه وخته تا هغه سره ولې صحابه ګټه آفرین هغه پیغمبر ولې نه ګټه صحابه باندې پیغمبر بس چپ پیغمبر ګټي مایک بند کا دا ګلخان مایک بند کا نه خان تا کبل غړ ګلخان اورور خیر یو منټ جندرات نه یو د قطا د صحابه او توهینو کې بخنه دی وکړه ما چې پاکستان ودرېګه ما چې پاکستان خپل کور بلنه ودرېګه توهین مې نه کړ بدل ته ولسته دا خبره په خله کې نه چې ما توهین کړي دا خبره خای بخنه دی ولي وغختله بخنه دی ولي دا خو د مال وی دا چې زر اعظم دم دغه خبر چې ما ته ولسته غلطه ده ما په همدې غلطۍ بخنه وغخته ستا په سیر خو نه مکنه صبر وکړه یو خبره درته کوم مبین صاحب اخرنی خبره درته صبر وکړه کنه چالاکی مکوا ودرېږه چالاکی مکوا ګوره په پاچا سره ما توخ نه راکې سړی مې راګیر کړی دا صبر وکړه نه دیږي مو سره ته بیګا غچا سنا سو دا ګلخان باندې ژورنالیستیک ته صحیح مان کریئر بات کوي تاسو الله سمو ورا دا ورم کلوما او صدام رتا بخنه ورم تا کلوما ورا خسته دا ګلخانه بیچاره کاته کدا بیچاره مو بیل کله چې تاسو صحابه او توهین وکړه ودرېګه ساچ کله ودرېګه صاحب کله چې صحابه او توهین وکړه یو مې طالب ولا یو مې جمهوریت کو هو کتاب برابر اچھا صاحب یو څوک چې علنان د صحابه او توهین کوي بیا بخنه غواړي نو دین ښکاری ته توهین کړي ټول افغانان وبکه شخصا مالک صبر وکړه قرآن نیوکه کړي چې قرآن ولې په عربي راغلی لک صبر وکړه قرآن باندې نیوکه کړي عربي ژبه باندې نه د کومه ژبه باندې د انګلیسي ژبه صبر وکړه چالاکی به ما سره نه کوي باندې ما ډیر لارې تر اوستي ډیر مې لارې تر اوستي لک صبر وکړه زوات سره مخ ډیر مکنزل راوستل صبر وکړه ولا چې 15 لک کریان نور حیثیت د کنزل پرته بل شي صبر وکړه ته صبر وکړه کنزل پرته بل شي لک صبر وکړه چالاکی بنکه چالاکی بنکه لک صبر زر وای کنزل کوم خو توهین دي صحابه او نه په ماته ډیر محترم دي باچا صاحب د اخیری خبره کوم اول وای چې کنزل ماري بیا در سره خبرې کوم اول وای چې کنزل ماري بیا در سره خبرې کوم زه تاسو سره خبرې نه وای چې زموږ له خبرې کنزل ماري بیا در سره خبرې نه کېده
ګستاخ رسول نه یم. تر څو پورې کنزلمار ځان ته ونه وایي زه در سره خبرې نه ووایي زه کنزلمار یم بیا در سره زه ګستاخ رسول سره نن نه وروسته خبرې هم نه کوم. ګستاخ صحابه نبی په سره خپل لایف کې کینې ورته ور ګستاخ وایي صحابه ګستاخ نبی او ګستاخ رسول سره خبرې نه کوم. پاچا صاحب محترم لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه، صبر وکړه. بیا در سره زه خبرې علیه السلام یو امتي کنزلمار نشي کېدلی. اول وایي چې زه کنزلمار یم. ګوره د پیغمبر علیه السلام یو امتي کنزلمار نشي کېدلی. ته کنزلمار یې. پیغمبر ګوره د پیغمبر امتی زنام کوي، غلام کوي، چورم کوي، چپاولم کنزلمار یې. ته کنزلمار یې. نه کنزلمار ته کنزلمار ته صحابه او توهین دوه خبرې ریکارډ به خرابېږي. دا دوه خبرو ته اجازه، دا دوه ما مهمه پوینټ ته ونیوه. اول به دا وایي چې زه کنزلمار بیا در سره خبرې کوم که نه. زه تا سره خبرې نه کوم، زه پاچا صاحب سره کوم. اول وایي چې زه کنزلمار بیا د ما په خبرو کې خبرې وکړه. لونګین سره کوم، لونګین اورور لونګین ته مایک بند کړه جنرال صاحب پرې دا وایي مایک بند کړو. د مایک بند که زه دوه خبرې کوم صرف 10 سکند وخت ورکړي شو وزات یو سړی چې صحابه او توهین کوي او مافي غواړي کې معاف کوي. ما هم چې د پاکستان په اړه کومې خبرې کړې پاچا صاحب لاس دفعې ما بخښنه غوښتې، لاس دفعې مې ویلې چې جاک مې وهلی ده، بد مې کړي دي. ودرېږه لږ صبر وکړه. دا ما لاس وارې ویلې دي، دا ما ویلې آن د ریکارډ ده. خو دومره بې ضمیره نه یم چې د 400 د غټو وریژو والا تجار ګستاخ رسوله ګستاخ رسوله د پیغمبر علیه السلام د امتي هغه سیرت چې د پیغمبر علیه السلام هغه ته نه لري. یو امتي باید دا ډول اخلاقیات ونه لري. دا ته چې کوم لري ټول ورځ ته کنځلې کوې، سپکې وایې، هغه تا اوس پوهېږې ټول انسانیت ته توهین وکړه. وایې چې زه تا په خوله کې دا شی کېږدم، په دې خولو باندې موږ کلمې وایو، ته څنګه مسلمان یې؟ ته ما ته یو لفظ د ما د خولې راوباسه چې ما تر اوسه یو چا توهین لیکچر ما ورکوه. اسی به ډېر بد معلومېږي. ته خو دا د کنځاوي دلته ښکاره کومه چې کړې دي.